बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। په دې ویډیو کې فلیکس به ډیسکس کوو. فلیکس باکس چې چونګې د ډسپلی پراپرټي یو ویډیو را ٹھیک ده. فلیکس په ډیټیل سره ډیسکس کوو. د نه علاوه په دې کې نو پراپرټیز دي اگر فلیکس سره استعمالېږي. دا زما سره بوایلر پلیټ کوډ دی ٹھیک ده. دا زما سره لایف سرور کولاو شوی دی. فلیکس باکس راغسته دی ٹھیک ده. دا زما سره باډي ده. په باډي کې یو ډیو ټیګ اخلم. په ډیو ټیګ کې دنه مختلف ډیو ټیګز اخلم. زه تم چې آیټم 1 ٹھیک ده. بل ډیو ټیګ ما غوښتو آیټم 2. بل ډیو ټیګ ما غوښتو آیټم 3. بل ډیو ټیګ ما غوښتو آیټم 4 ٹھیک ده. تاسو ته راځي ښکاري آیټم 4 آیټم 1 آیټم 2 آیټم 3 اینڈ آیټم 4 ٹھیک ده. د مین ډیو له یو کلاس ورکوم. زه ته ما چې فلیکس ماینس کنټینر د فلیکس کنټینر کلاس ورکوم ٹھیک ده. دا کلاس دلته کې ایکسس کوم. څنګه ایکسس کوم؟ فلیکس ماینس کنټینر ٹھیک ده. کنټینر ٹھیک ده. او په دې ګوله بارډر ول کوم چې ما سره دا کار کوي کنه کوي وسره نو 3 پکسل ډیشډ اینڈ یلو. د دې مطلب چې دا کار کوي ما سره یلو بارډر ما سره ښکاري ټیک ده. صحیح ده. وس په دې کې لکشن د پیډینګ ورکوم. پیډینګ ولا ورکوم تقریبا 10 پکسلز د هر سایډ نه. د ټیک لکشن د پیډینګ واغستلو ټیک ده. ها اوس فلیکس به څنګه استعمالومږه؟ فلیکس باکس وایي ستم بیسیکلی چې کله هم زما سره دا یو ډیو ټیګ دی. په ډیو کې دننه زما سره مختلف ډیر شي کنټینرز موجود دي ټیک ده. هر یو ډیو چې دی ته یو کنټینر ورته ویلی شم ځکه چې هر یو ټیګ زما سره بیسیکلی هغه کنټینر دی ټیک ده. دا ډیو نه دا یو کنټینر دی. دا دوه کنټینر دی. د دریم کنټینر دا څلورم کنټینر دی. صحیح نه؟ و دا څلورم کنټینر زما سره څلور کنټینرز دی ټوټل. صحیح ده. زه غواړم دا چې دا آیټم 1 آیټم 2 آیټم 3 اینڈ آیټم 4 دا زما سره هاریزنټل راشي. نو هاریزنټل راشل لپاره سمپل طریقه ده چې دلته کې به زه ډسپلی ورکم. ډسپلی او ډسپلی پراپرټي کې به ورکم فلیکس. سمپل سون آسان طریقه ده. فلیکس مور کو دې زما سره اتوماتیکلی هاریزنټل رالو. صحیح ده. زه چلو کوم چې دې ټول یو کلاس ورکوم. هغه ته زویم چې فلیکس آیټم یو د زو آیټم ورکوم. صحیح ده. آیټم هر یو له دا زو دا کلاس ورکوم ټیک ده. په دې کې چې زه په دې کې خپل سټایلینګ اپلای کولی شم. صحیح ده. چې یو پیر سټایلینګ زه اپلای کوم نو هغه په ټولو کې اپلای کیږي. صحیح ده. لکه څنګه په دې کې ورته زه ورکوم آیټمز آیټم او په دې کې ورته ورکوم کلر بلو. صحیح ده. څلور وانه کلر سو واغستو بلو واغستلو ټیک ده. د دې نه بعد لکشن د پیډینګ پکې ول ورکوم. پیډینګ ورته زوم چې 5 پکسلز پیډینګ واغستو. لکشن د ګیپ په دې ځای کې د هر یو کې ګیپ راوړو ټیک ده. د دې نه بعد ول زه بارډر ورکوم او زه ته مشي 2 پکسلز سالید ورکوم ولای بلو. دا هم بلو شي ټیک ده. بارډر هم بلو شروع. صحیح ده. دا تاسو اینه زما سره هر یو اتوماتیکلی هاریزنټل. صحیح ده. ها اوس خو دا هاریزنټل دی. اوس دا چې کوم دی دا زما سره راغلی دی په سټارټ کې. دا هاریزنټل دی. د زو راوستې شم سنټر تم راوستې شم چې په سنټر کې هاریزنټلی زو د اخرنی سر تر راوستې شم چې هم په اخرنی سر کې زما سره صحیح دی هاریزنټل وي. د قشن د زو دا یو په منځ کې ګیپ ورکول شم چې اولنی آیټم دلته کې دویم آیټم دلته کې دریم آیټم دلته کې څلورم آیټم دلته کې. صحیح ده. بغیر د پیډینګ نه او بغیر د مارجن نه. صحیح ده. هغه به څنګه کېږي په کوم ځای کې چې مین کنټینر دی که نه دا یو پیرنټ کنټینر. په دې پیرنټ کنټینر کې به زه پراپرټیز ورکوم. څه چې اولنی پراپرټي به زه ورکوم جسټیفای کنټینټ. جسټیفای کنټینټ ورکو سنټر. سم ورکړلو جسټیفای کنټینټ از ایکول ټو سنټر. نو دا زما سره اتوماتیکلی سنټر ته رالو. صحیح ده. که زه ولې ورکم سټارټ څه شی سټارټ نو دا به څه وکړي دی زما سره ډیفالټ چې کوم سټارټ دی هغه به اپلای شي ټیک ده. که زه ولې ورکم اینډ دی به اخر سر ته لاړ شي ټیک ده. دا د جسټیفای کانټینټ ټیک ده. د دې نه بعد په دې کې سټارټ دی اینډ دی او سنټر دی او په دې کې نو پراپرټیز دي. یو اولنی پراپرټي پکې بله پراپرټي ده سپیس بټوین. دا کار کوي چې هر یو آیټم په منځ کې ګیپ راولي او اولنی آیټم او اخرنی آیټم نه دی. اخرنی آیټم نسو چې اخر ګوټ ته ویسي اولنی آیټم نسو چې اولنی ګوټ ته ویسي ټیک ده. په منځ کې د آیټمز چې کوم دي د دې ټول په منځ کې یو شان د ګیپ راولي. دا زما سره پراپرټي ده سپیس بټوین. صحیح ده. بل په دې کې پراپرټي ده
اراوند صحیح نه دا په دې کې دا پراپرټي اراوند پراپرټي چې په دې کې په دې ځای کې ولهم ګیپ ورکړي او په دې ځای کې ول هم ګیپ ورکړي زه دا انسپیکټ کړم او په دې باندې ماوس جو هور کړم صحیح ده نو تاسو کته شي چې دې کې څونه سپیس اخیسته د دې دونه سپیس ته ټیک ده او په دې کې د دې نه سیوا سپیس ده نو دا زما سره جسټیفای اراوند دی ټیک ده صحیح شولو د دې نه بعد په دې کې یو بل ایونلی څه کار کوي ایونلی دا کار کوي چې د په هر ځای کې مکمل یو شان سپیس واخلي یعنی مطلب د دې سیټ ته هم یو شان سپیس دی دا سپیس او په دې ځای کې چې کوم سپیس دی په دې ځای کې کوم سپیس دی په دې ځای کې کوم سپیس دی ټول سپیس به زما سره صحیح یو شان دی نو دا زما سره سپیس دا جست کوم یو پراپرټي ده سپیس ایونلی ټیک ده دا سپیس ایونلی دی او جسټیفای اراوند کې څه کار کوي جسټیفای اراوند کې دا کار کوي چې دا چې څومره د دې سپیس اخیسته د دې په نیمه باندې سپیس اخلي په اراوند کې دا کار کوي ټیک ده نو په دې کې زما سره دا پراپرټیز دي ټیک ده ها اوس په دې کې یو بل پراپرټي ده زه ورې چل کوم کنه چې په دې کې یو آیټم لزو کلاس ورکوم اوف دا خو غلط ورکړی ټیک ده ځکه چې په کلوزینګ ټیګ کې مونږ کلاس نشو ورکولی په دې کې ولې پراپرټي ورکوم زه ورته وایم چې آیټم 2 صحیح ده آیټم 2 یو کلاس مې ورکړلو ټیک ده او ډاټ آیټم 2 صحیح نه او په دې کې ورته زه ورته هایټ ورته ورکوم 40 پکسلز آیټم 2 هایټ مې ورکړلو 40 پکسلز ټیک ده چې ما صرف هایټ ورکړلو آیټم 2 ته او باقي زما سره اتوماتیکلی هایټ واغستو ولې واغستلو دا د فلیکس د وجې نه ټیک ده صحیح ده که زه د هایټ نورم سیوا کوم زه ورته چې 100 پکسلز دا باقي به زما سره 100 پکسلز اتوماتیکلی هایټ به زما سره واخلي ټیک ده ها اوس په دې کې څنګه چې ما جسټیفای کنټینټ پراپرټي ورکړل صحیح ده سپیس ایونلی ټیک ده نو اوس په دې کې بل پراپرټي ده هغه ته وایي الاین آیټم په دې کې اونلی پراپرټي ده سٹارټ مې کله ورکړلو نو چې کوم یو آیټم خپل سایز دی کنه د هایټ ټیک ده چې خپل هایټ دی ټیک ده هغه خپل هایټ به واخلي خو هغه ټول به سٹارټ کې راشي د څه شي د دې آیټم 2 په سٹارټ کې به راشي د دې بالکل په سٹارټ کې رالو څنګه دا چې دی کنه د آیټم 2 هایټ غټ دی او د دې هایټ چې هغه کچ دی ټیک ده نو چې د کم یو غټي کنه د هغې په حساب باندې به سٹارټ ته راځي صحیح ده لکه که زه بل مثال ورکړم صحیح ده په دې ځای کې آیټم 4 لور کوم زه ټیک ده آیټم 4 صحیح ده او په دې ځای کې ډاټ آیټم 4 او په دې کې ورته زه هایټ ورته ورکوم تقریبا څونه ورکوم 40 VH ورکوم دا اوس وګوره 40 VH آیټم 4 زما سره هایټ د څه چونه سیوا شولو 40 VH ټیک ده او باقي چې کوم زما سره خپل هایټ دی هغه اخیستی دی د هغې بالکل په سٹارټ کې راغلی دی نو دا چې زما سره غټ دی که نه د دې بالکل په سٹارټ کې راغلو ټیک ده اوس دا 40 VH دی دا 100 دی که نه زه ډېر چل کوم د دې آیټم 4 نه د دې هایټ ښه سیوا کوم دې ته زه وایم چې 50 VH مې ورته ووایې نو د تاسو کتی شئ چې هغه غټ چې دی هغه خو په خپل ځای باندې دی خو هغه چې کم د دې نه نور کچ دی که نه هغه د دې بالکل په سٹارټ کې راغلی صحیح ده دا واپس 100 پکسلز برابر دی صحیح ده خا د دې نه بعد په دې کې یو د سٹارټ ویلیو ده بل زما سره د بیس لاین څه کار کوي بیس لاین او سٹارټ تقریبا یو شانت دی ټیک ده د دې نه بعد په دې کې د اینډ پکې دا ټول به لاندې راشي ټیک ده دی به د دې غټ په حساب باندې لاندې راشي صحیح ده دا زما سره پراپرټي ده اینډ پراپرټي ده د دې نه بعد په دې کې یو بل ویلیو ده سینټر ته راولې نو جو سینټر نو تاسو ته ښه پته ده چې سینټر به څه کار کوي سینټر مکمل طور پر سینټر ته به راولي تا ته به هر یو پراپرټي بالکل سینټر راولي صحیح ده نو دا زما سره کوم پراپرټي ده الاین آیټم پراپرټي ده صحیح ده ها دا خو زما سره په دې کې دوه پراپرټیز وي چې دا ډېر زیات ضروري ول چې کله هم ډسپلی فلیکس ورکوو د هغې سره دوه پراپرټي نه ډېر زیات استعمالېږي جسټیفای کنټینټ او الاین آیټم ټیک ده د دې نه بعد په دې کې یو پراپرټي ده ګیپ څه کار ګیپ بیسیکلی په منځ کې ګیپ ورکوي صحیح ده لکه څنګه ګیپ ورکوي په دې ځای کې ورته زه فلحال ورته سپیس ایونلی په ځای ورته زه ورکوم سینټر صحیح ده سپیس ایونلی به لرې کوم دی په ځای به ورکوم سینټر دا به اټومیټیکلی سینټر ته به راشي هر یو دغه مکمل سینټر ته خو په دې کې زه ګیپ ورکول غواړم په خپل حساب باندې یعنی مطلب په دې کې 50 پکسلز ګیپ ورکوم دی به اټومیټیکلی ګیپ واخلي
دله جو ورکما 100 پکسلز دی زما سره سیوا ګیپ واخلي ټیک ده دا د پراپرټي د ګیپ سیدا ګیپ څخه کار کوي چې په منځ کې ګیپ ورکړي سپیس ورکړي صحیح ده دا د فلیکس پراپرټي سره استعمالېږي ټیک ده نو په نن ویډیو کې موږ فلیکس وکړلو صحیح ده او ان شاء الله ملګری په بل ویډیو کې او ډېر مننه زما ویډیو کتل لپاره السلام علیکم